المجلس والجليس. کتاب ریاض صالحین 109 نمبر باب دی په باره د دې کې چې د مجلس او د مجلس ته ملګري آدابو کې په دې باب کې اول نمبر حدیث دی عن ابن عمر رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عمر رضی الله عنه فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لا يقيمن احدكم رجلا من مجلسه ندی پاسه پتاسو کې یو کس یو سړی د خپل مجلس نه هغه د خپل د ناستي د زیر دی یو قسم پتاسو کې یو سړی دا نه پاسي ثم يجلس فيه بیا دا پخپل کینی باغځه کې دا چې کار دې څوک نه کوي ولكن توسعوا وتفسحوا لیکن تاسو په مجلسونو کې پراخواله راولئ او په مجلسونو کې تاسو کلاو شئ یعنی یو مجلس هغه کې کسان ناست او د بهر نه یو سړی راشي او هغه د خپل ځان د پاره یو خصوصي ځای غواړي او سړی پاسېږي او دا ځای ماته پرې د خپل په دغه ځای کېني د الله پیغمبر فرمایي یو کس ته پتا سو کې داسې کس کار نه کوي چې هغه د بل کس د مجلس نه پاسې د زیره د پاسې او د پکې بخپل کېني یا جمعات ته سب کې کسان ناشته او بهر نه یو کس راشي او داغه نمخ کې کس راغله د کسان ناغله او تناسته هغه بل کس پاسې باغه دی کېني دا څنګه نبی سلام فرمایي تاسو مکوئ یو شریف سره راغی کس راغی نو تاسو مجلس کې وته ځای پرې دی وکان ابن عمر اذا قام له رجل من مجلس لم يجلس فيه عبد الله بن عمر روایت کړه چې نبی صلی الله علیه وسلم دا حدیث واوریدو نو دا عبد الله بن عمر عادت پیدا او کله چې په مجلس کې یو سړی هغه ته پاسې دو ځای به وته پرې خو چې دلته کېنه ودا باغ ته نه کېناستو ځکه د الله پیغمبر نه هی وکړاله چې سوی ته نه پاتېږي ته داغه په ځای کې به ته کېږي ځکه حقدار ده دی مخکې راغله داغه حق هم د اعظم دغه ته کېني اندې راوي کې زموږ استاد زفر یو دوه فائدې یو فائدہ دا چې نو یو فائدہ دا چې یو کس د پاره دا په کار نه دی جایز نه دی چې هغه داغه نه مخکې کسان په دې مجلس کې ناشته او په دې مجلس کې یو کس ته پاتېږي او د ازمه ماته پر دغه ته بزه کېنم نه دا څه په کار نه ده حتی تر دې پورې علما ذکر کوي چې دام نه د پکار یو کس هغه یو ماشوم دی او هغه تانه په جمع کې جمعه ته مخکې راغلی دی مخکې ځای کې ناست دی وی حتی تا دان د پکار چې تراشه د ماشوم د غزې نه پاتېږي بچی ته ځان روسه دلته بزه کېنم دام نه د پکار ځکه نبی اسلام یو حدیث کې دا خبره کوي چې لیلنی منکم اولو الاحلام والنهى تاسو کې د ماته په مانځ کې هغه عقل من خلق او خيار خلق د ما په ودرېږي ثم الذين يلونهم روایت امام مسلم دی بیا دا کسان ودرېږي چې دوی به سره نور کسان ودرېږي بیا نور کسان ودرېږي چې دې ته نږدې وي یعنی دې روایت عبد الله بن عباس ذکر کوي په دې روایت کې دا خبر نه پرتا چې یاره عقل من خلق هغه روستم راځي اما کې د څوک راغلی واغه د پاتې په خپل راځي چې دې ودرېږي نه بلکې دا د عقلمند خلکو ته نبی صلی الله علیه وسلم تیزی ور کوي تحریض ور کوي تیزی ور کوي چې تاسو ګوره مخکې راځئ او امام ته مخکې دغه شان د خواته او نږدې تاسو ودرېږئ هغه ځای تاسو نیسئ تاسو لپاره دغه ځای دی د دې معنی دا نه چې مطلب د تا نه مخکې کشران ناغلي دي ماشومان ناغلي دي کسان ناغلي دي او هغه د تا نه مخکې ځای نیوی او ته راځې او هغه کسان پاسې دا حدیث کې دا خبره پته نه ده چې تا هغه ماشومان پاسې بلکې خبره به کې دا برته چې په دې حدیث کې تیزی د مشرانو ته عقل مند خلکو ته او خيارو ته چې تاسو کې تاسو مخکې راشي او امام د تاسو نزدیک دقه د تاسو لپاره دی او دا جایز نه ده وسې قول داري فالاصح ان الصبيان اذا تقدموا لا يجوز تاخيرهم صحیح خبره ده کما شومان د مخکې راغلي اے مشرا ستاسو لپاره دا جایز نه چې دا غپاسي کې په خپل باغ کې به ته ودرېږي او ګچته ودار وایي چې نبی اسلام فرمای اول صف دا په مانځ کې بل سړوي به د ماشومانوي
بیا به زنانه وي وایي دا په هغه وخت کې چې د کله جمع د ټولو شوي دا ټول حاضري سړي د مخکې ودرېږي مشران د مخکې ودرېږي بیا پسې ماشومان ودرېږي او بیا پسې اخوا زنانه ودرېږي اما څوک مخکې راغی مخکې ځای دا د مغې دی شیخ ابن عثیمین الله فرمای وإن الصبيان إذا تقدموا إلى مكان فهم أحق به من غيرهم کله چې ماشومان دا مخکې راغلل د مشرانو نه د دې ماشومان هم دقه زیاده په کوم ځای کې چې ناست دي دا به وروسته کې نه دا به وروسته کې نه د خپل ځای نه ولي لعموم الأدلة على أن من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به قانون دا دی عمومي دلایل په دې معنی دلیل دی او په دې باندې دی چې څوک مخکې راغی او د هغې نه څوک مخکې نی راغلی هم دقه سړی حقدار دی چې مخکې راغلی او په همدغه ځای کې ناست دی حدیث دی الله پیغمبر فرمایي روایت دی امام ترمذي کې راځي لا يقيم الرجل اخاه من مجلسه یو کس دی خپل رور د خپل ځای نه پاسي دا عمومي دلیل دی ماشوم ورور دی کنه دغه شان تعالی کشر دی که مشر ټول ستارونه دي یو کس دی دا نه کوي چې د خپل رور هغه د مجلس نه چې هغه ځای هغې نیول دی او هلته مخکې راغلی دی هغه به ته نه پاسې عمومي دلایل دا په دې باندې دي وایي دا په کار نه څوک مخکې پاسئ مجموع الفتاوا سروم جلد 203 نمبر کې سعودي علما دا خبره کوي ويستحب ان يقف بين كل رجلين صبي ليتعلموا منه افعال الصلاه او دې خسته خبره کړې ده و سنت رقدا ده او صحیح خبره ځکه چې واجب کوم چې اکثر موږ دې عمل کې واقع حتی ځینې مشران ډېر سخت غوسه جذباتو کې راش ولې ذکر وشي نه موږ به جذبات نه کوو هغه څه کوو چې کوم ته محمدي دین موږ تصویر هغه باندې موږ عمل کوو هغه علماء دا قانون خیر ويستحب ان يقف بين كل رجلين حتى بين كل رجلين صبي يتعلم من افعال الصلاه وبکار دادا جمعات خلکو له پکار دادا چې د هر دو سړو په منځ کې ماشومان راځي مانځره شړې به نه د هر دو سړو په منځ کې د ماشوم مدري مستحب طریقه دادا سنت دادا چې د هر دو سړي په خپل منځونو کې ماشوم مدري د دې د پاره چې دا ماشوم راغله د تعالی مونږ سکی دا مونږ زده دا بچر ته مونږ یادې کور کې مدرسه نشته ده د مور رب به سره مونږ یاد کې ماشوم هغه جمعه تراشي دا جمعه د مدرسه ته د ماشوم د تعلیم ورکا محبت ته ورکا نفرت ته مو ورکا راشه ته خپل منځ کې ودروا ته چې څه کې تا نه باغې زده کی یعنی په کار په دې طریقه باندې مونږه جمعه د ماشومان د پاره یو د یو هغه مدرسه وګرځو چې هغه ته کې زمونږ نه هغه دین چې کوم مهم رکو د چې هغه مونږ دغه یاد کی او دا قول په ټول علماو په فقها په قولو کې دا قول ډیر صحیح دی امام بخاری باب لګول په خپل کتاب کې باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز دا باب امام بخاری لګول دی و باب د په بار د دې کې چې ماشومان صفونه به سړو سره یو ځای کله چې جنازو منځونه کیږي جنازه مونږ او دا کوم چې مونږ دا منځونه کوو 15 وخته دا رجم سره په جمعه کې دا مونږ کنه نو امام بخاری دا باب لګول چې باب د په بار د دې کې چې د ماشومان صفونه د سړو سره به یو ځای په جنازو په منځونو کې هغه نه بعد هغه عبد الله بن عباس روایت راوړل وغیرہ نور ابن عثیمین الله په شرح د ممتاع کې ذکر کوي په 321 نمبر صفحه کې وګوره مؤمنان مسلمانان تاسو متوجي شئ چې چرته موږ د ماشومانان یو خاص ځای کې په دې مانځ کې ودرول لکه موږ دا کار کوو موږ ورته ورسته ودرېږي ماشوم لګي چې نظر بچا ته کنه الګ ورسته شاګه ته ودرېګا خاص ځای ولا مقررو هغه شاته صف کې ودرو دا موږ کوو وې کچرته د ماشومانان د پاره موږ یو خاص ځای خاص کو او دا ټول ماشومانان الته راجمع کوو وې دا یا سته مؤمنانو مسلمانانو وې چې دا ماشومان به خپل منځونو کې لوبې کوي ځکه تا ځان لګله ماشوم عادت دا دغه نه پوهیږي هغه چې پوهېدل الله به ورته مونځ فرض دی هغه چې پوهېدل الله به ورته جهاد کوه هغه چې پوهېدل الله به ورته حج کوه هغه چې پوهېدل الله به ورته چې مور خپل ډوړی ورکوه نفقه ولا ورکوه نه پوهېږي ځکه الله دې را مسؤلیتونه لرې کړي دي دا ټول ماشومان یو ځای کړه او د ماشومانانو مثال خو د چرګانو خپل منځ کې خامخا ټونګې اچي اکثر تاسو موږ ګورو ماشومان چې هغه ته ودرو نو د مشران نیغ لګېږي غوسه یو ته وایې که مطلب غزوه بدر دی د کافرانو د مسلمانانو مقابله ده د ماشوم داسې نفرت پیدا کړي والله کعبې دې جومات ته سلام وواچي دا موږ کوو څومره شور موږ جوړ دا ماشومانان یو ځای کړه خامخا یو بل ته ټونګه اچي را ځان سره ودروه دین به مو ته وښې مونږ به متوخه محبت به متوخه هغه محبت پیدا شي بار چې دیایني هغه ځنه به ترامنده ماما سره مشه سلام علیکم او کدی ته تا و شړه کنه والله چې ساده مخ به بدیش د جمعه ته به زړه دور
نو ابن مسعود رابع ذکر کوي وان تاخيرهم عن الصف الاول يؤدي الى محظورين ودا ماشوم چې دا اول څه تا وشړو لری دکو وتا دوه غلط کار وکړو یو کار دی ودا کو کراهیت الصبیر المسجد د دې ماشوم ته د جمعات نه لټو دا به نه راځي جمعات دا به څه کوي دا به د غلطو خلکو سره ګرځي د غلطو ماشومان سره به ګرځي ځکه تا جمعات نه لټو کو دا په خپل به چرسی او بنګي به جوړیږي دا په خپل تا خراب معاشره به خراب کړه د ماشوم خرابواله د معاشره خرابواله دي دا ماشوم سباله ځوان دی دا ماشوم سباله پلار دی دا ماشوم سباله نیکه دی دا معاشره به ټوله خراب کړه د ماشوم زړه د جماعت نه دور کو او دویم کار دی ودا غلط کو کراهیت للرجل الذي اخره عن الصف د دې ماشوم د دغه سړي سره انتهایی زیات نفرت شو چې کوم سړي دا اول څه نه دا ایستره دی لیکل دی شړلې دی او حتما دا غوړه یعنی په زیاده دي چې مونږ خکارو کو یعنی مونږ او تاسو خکارو کړه مونږ خرابې کی تا کی یاږي مونږ او تاسو هغه مشکل حل د پاره لازم لار نه ګورو مشکل ځان ته نورم ډیرو نو دا هغه سوچ کوم شریعت مونږ ته وی د الله پیغمبر فرمای صلی الله علیه وسلم لا یقیمن احدکم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه یو کس په تاسو کې داسې کار نه کوي بل سره د مانځ کې هغه دی په مجلس نه پاسه او دغه په هغه کې ودی حتی ولو کو ماشوم همي ماشوم من خپل هغه د حق دی چې د تانه وخت راغله بس دا به دقه ځکه به کیری او دقه ځکه مینه محبت باندې ودره سترګې